الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، در ربیع الاول مبارک میاشت روانه ده. دې میاشته کې سردار دو جهان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د واقعه فیل سه 50 یا 55 ورځې وروسته غالبا د دې میاشتې په اتم باندې چې کله د اپریل میاشته ولا او عیسوي سنه غالبا 1570 ته رسېدلې ولا د دوشنبه ورځ وه. د سهار وخت مکه مکرمه وه. د عبدالمطلب په مکان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته تشریف راوړی. یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته تشریف راوړل دي او دوهم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا سره رخصتېدل دي. د رخصت متعلق خو زه دا وایم چې غالبا اتفاق ته نزدې خبره ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رخصت د دنیا سره دا د دې میاشتې په 12 باندې راغلی دی. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راتلل د هغې متعلق قسم مشهوره فرایه دا ده، مشهوره قول دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت او دنیا ته راتلل دام د دې میاشتې په 12 باندې دی. لیکن جمهور محدثین او مورخین هغې پر دې طرف باندې دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولادت او پیدایش دا د ربیع الاول په 8 ورځ باندې سوی دی. لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی او حضرت جبیر ابن مطعم رضی الله عنه دی. دا غي دواړو میلان دی طرف ته دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته پیدایش دا د دې میاشتې په 8 باندې راغلی دی. او علامه قطب الدین قسطلانی رحمه الله هم غالبا دې طرف ته ترجیح ورکړې ده چې هغې په خپلو کتابو کې د سیرت کې غالبا د پیغمبر علیه السلام پیدایش په 8 باندې لیکلی دی. بهر حال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا د دې میاشتې په 8 باندې یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې په 12 باندې. خو پیغمبر علیه السلام چې دنیا ته راغلی دی دا د پیغمبر د دې میاشتې خاصیت دی. نو دا ډیره مبارکه میاشته ده او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته د راتللو میاشته ده چې الله تعالی په 12 میاشتو کې د دې میاشتې انتخاب د دې لپاره کړی دی چې دې میاشته کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راځي. اسی د الله تعالی یو دستور او قانون دی. هغه دستور او قانون دا دی چې الله تعالی د مځکې پر مخ باندې چاته لوړه مرتبه ورکوي او د مځکې پر مخ باندې یو څوک لوړو مقاماتو ته رسوي او د مځکې پر مخ باندې هغې پر لوړ نعمت او په لوی نعمت باندې نازوي. نو د الله تعالی ترتیب داسې دی چې یو ځل هغې په ازمایښونو کې راولي، هغې په مشکلاتو په امتحاناتو کې راولي چې کله د ازمایښونو د مشکلاتو د امتحاناتو در بټۍ ووځي نو د هغې د استعداد پخوالی راسي
او چې کله استعداد فوق سي د هغې څه وروسته بیا الله تعالی هغې ته هغه لوړې مرتبې او نعمتونه ور نصیب کوي. زموږ د عام روزمره زندگی کې دا قانون دی. تاسو ګورئ کله چې لوهار د یو سپینې څه بهترین اسباب جوړوي، بهترین نه توره جوړوي، بهترین لوښی او برتن جوړوي، نو هغه سړی هغه اوسپنه د اور په بټیو کې یار پخوي او هغه ډېره ټکېږي، هغه څو ځله پخېږي، هغې ډېر درانه درانه ګرزان خوري. د هغې څه وروسته بیا دا د دې لایقه سي دا پخس، او چې کله فخس وله نو بیا الله تعالی دا بیا هغه لوهار د هغې څه بهترین شی جوړوي، بهترین اسباب جوړوي. بیا چې د هغې څه کومه توره جوړه سي هغه توره ته خلک په ډېر قیمتي نظر باندې ګوري. لکه قرآن کریم کیسه د دې دلایل ښکاره دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی په انبیاو کې ډېره لوړه مرتبه ورکوله، ځکه د ابراهیم علیه السلام په نسل کې 10,000 انبیا الله تعالی پیدا کول، او د ابراهیم علیه السلام لقب ابو الانبیا او د ټولو انبیاو پلار. نو د هغې متعلق الله تعالی وایي وإذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. نو یو ځل پر ابراهیم علیه السلام الله تعالی امتحانات ډېر زیات راوست. د ځوانۍ په زمانه کې د نمرود غوندې جابر په مقابل کې ودرېدل او د حق وینا کول، بیا د مصر څخه هجرت کول، فلسطین او متفقې ته راتلل، او بیا د فلسطین او د متفقې څخه زنانه او ماشوم بچی حجاز مقدس لبیول او هلته تنها پرېښول، او په حجاز مقدس کې بیا د خپل بچی پر غاړه باندې چاړه ایښول. دا ټول درانه امتحاناتو، لیکن فأتمهن ابراهیم علیه السلام دا ډېر په کامله طریقه سرته ورسول. نو الله سورته قال انی جاعلک للناس اماما. اوس ابراهیم علیه السلام ته الله امامت ورکوي. اوس ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د انبیاو پلارې جوړوي، او اوس ابراهیم علیه السلام ته الله دا لقب ورکوي چې د ابو الانبیا دی، د انبیاو د پلاروالي لقب د ابراهیم علیه السلام نصیب کیږي. نو ما درته ویل د الله تعالی دستور او قانون دا دی چې الله تعالی یو څوک په ډېر لوړ نعمت باندې نازوي، نو الله تعالی یو ځل هغې در امتحاناتو در ازمایشاتو تیروي، د هغې څه وروسته بیا لوړ امتحان او لوړه مرتبه د هغې په نصیب کوي. لکه الله تعالی د مؤمنانو په باره کې څه وایي؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دی باندې به ډېر تکلیفونه رالو، ډېر مشقتونه به رالو، ډېرې بیرې به رالې، او دا بیرې او مشکلات به پر دې باندې د زلزلو په شکلو. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. رسول به هم نارې کې، مؤمنانو به هم نارې کې چې د الله نصرت کله راځي. الله به دستي جواب ورکړي الا ان نصر الله قریب. د الله تعالی نصرت ډېر نږدې را رسېدونکی دی. نو د الله تعالی ترتیب داسې دی چې کله پر یو چا باندې مشکلات راولي او ازمایشات راولي، امتحانات راولي، نو هغې د مشکلاتو په بټۍ کې فخوي، د هغې څه وروسته بیا د هغې څه د انسانیت یو بهترین، د خپل دین یو بهترین خدمت اخلي. تاسو ګورئ سر زموږ په عامه زندگی کې چې سړی کله دکان لورسي، هغې د یو منګیر د رانیولو اراده وي، له هغه سړی یو ځل دا منګی مخکې ټکوي، په هغه ټکېدو باندې د هغې پخوالی کچوالی ځان ته معلوموي، او چې کوم منګی پوخ دی هغې د خپل استعمال قابل بولي، او چې کوم منګي کې د کچوالی ویني نو هغې بیا د استعمال قابل نه بولي، هغې پرېږدي. هغه خو څه کوي چې کله سړی هندوانه رانسي د 100 روپو د 50 روپو قیمت یې لا هم یار مخکې هغه ټکوي چې د هغې پخوالی او کچوالی سره ښکاره سي، او چې کله هغې پخوي نو هغې د استعمال او د خوراک قابله بولي. که چیرې په هغې کې پخوالی کم وي او هغې کچوي، هغې بیا پرېږدي، څوک یې د خپل ځان د نفع دپاره نه رااخلي. نو چې کله یو معمولي شی دی هغې د پخوالي او د امتحان اخیستلو بغیر د هغې پخوالی او کچوالی سړي ته نه معلومیږي، نو چې الله تعالی کوم چاته د نبوت غوندې رتبه ورکوي نو الله تعالی به د هغې پخوالی او کچوالی څنګه نه معلوموي. ځکه امتحانات او مشکلات الله تعالی ور باندې کښیږدي چې کله دی پر هغې باندې صبر وکړي او د دې استعداد پخوالي ته ورسېږي، بیا الله تعالی په هغه نعمت باندې نازوي. نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی د نبوت اراده کړې وه،
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت الله تعالی د دې میاشتې خاصیت ګرځولې چې دې میاشت کې د الله تعالی د پیغمبر علیه السلام وجود دنیا ته راښکاره کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتخاب الله تعالی د قریشو په قبیله کې کوي. په عربو کې د قریشو قبیله وه چې د قریشو په قبیله کې څومره نږدې انسانان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی یو ځل د هغې ټولو امتحان واخیستی. د امتحاناتو څه وروسته الله تعالی د هغې د نسله څه د امتحاناتو څه وروسته الله تعالی د هغې په پوښ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وجود ورکړي او پیغمبر علیه السلام یې دې دنیا ته رامبعوث کړي. اولنی امتحان چې راتلی هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر نیکه عبدالمطلب باندې ډېر غټ امتحان. عبدالمطلب دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیکه و، د پیغمبر علیه السلام د پلار. د عبدالمطلب په باره کې راځي چې هغې ته الله تعالی په ځوانۍ کې ډېر حسن او زینت ورکړی و او الله تعالی ډېر ښایسته رنګ او ښایسته قوت وله ورکړی و. د هغې پیدایش په مکه مکرمه کې سوی و او د پیدایش څه څو ورځې بعد د هغې پلار وفات سو. هغې د یو ماشوم په شکل باندې زندگی تیروله، لیکن د پیدایش په وخت کې د هغې په دې سر او په تندي کې یو څو ویښتان سپین و. د هغه سپینو ویښتانو په وجه باندې د هغې نوم شیبه کښېښول سو. شیب بوډاوالي ته ویل کېږي، سپینو ویښتانو ته ویل کېږي. نو د هغې اصلي نوم شیبه و او پلار چې وفات سو د مور په تربیت کې هغې زندگی تیروله. د هغې د مور نوم سلما راغلی دی. د هغې د مور تعلق د مدینې منورې سره و، ځکه د هغې قریبان په مدینه منوره کې. نو د ده د پلار د وفات څه وروسته مور دا کوشش وکړي چې زه خپله زندگی نور په خپل کلي او په خپله قبیله او په خپل وطن کې تیره کړم. نو مور د مکې مکرمې سره له مدینې منورې ته په خپلو قریبانو کې ژوند تیروي او د هغې سره یو ماشوم بچی د شیبه په شکل باندې ورسره دی. هغې هم د خپله مور سره زندگی تیروي. چې کله مدینه منوره کې د هغې څه زندگی تیره سوله، هغې د ځوانۍ عمر ته قریب سو. نو ما مخکې درته ویل هغې ته الله تعالی حسن او جمال او ښایست بې شماره ورکړی و او د ځوانۍ په عمر کې الله تعالی هغې ته قوت او ښایسته ځواني ول ورکړی. د بنو حارث قبیلې یو سړی دی د مکې مکرمې سره راغلی مدینې منورې ته. که ګوري په مدینه منوره کې د ځوانانو میله جوړه ده. په هغه ځوانانو میله پر څه باندې د هغې تیراندازي کوي، د غشو مقابلې سره کوي او ښکار شروع دی. هغه سړی دې میلې ته ودرېدی، که ورته ګوري دې میله کې یو نوجوان دی چې هغې ته الله تعالی ډېر حسن او ښایست ورکړی دی او هغه چې کوم غشی وولي هغې الله تعالی داسې په کمال نازولی دی چې د هغې غشی سیده پر خپل نښان باندې لګېږي. او هغې چې کله غشی پر نښان باندې ولګېږي هغې د ځانه سره یو څه اشعار وایي چې زه خو قریشي یم او زه د قریشو د قبیلې یم، نو ځکه زما غشی به سیده پر نښان باندې لګېږي. هغه سړي چې کله هغه نوجوان ولیدی نو هغې ته د هغه نوجوان هغه انداز ډېر مزه او خوند وله ورکړی او پر هغه نوجوان باندې ډېره مینه راله او دستې یې د هغې متعلق پوښتنه وکړه چې دا نوجوان څوک دی او دی څنګه په خپلو اشعارو کې د قریشو ذکر څنګه کوي. نو یو چا ورته ویل چې دا خو قریشي دی او دا د خپلې مور سلما سره راغلی د مدینې له او په مکه مکرمه کې د ده قریبان دي او پلار یې وفات شوی دی او د ده د اکا نوم مطلب دی. هغه سړي چې کله دا بیان واورېدی چې کله د مدینې منورې څخه واپس مکې له رالی نو د شیبه اکا مطلب نومېدی، مکه مکرمه کې د مکې مشر و، په مشرانو کې ولو، نو هغې ته دستي رالی. بهر یې ورته ویل چې سړی الله تعالی تا ته ډېره ښه زندګي او عزت درکړی دی او الله تعالی ته ډېر مهمان نوازه انسان پیدا کړی او ټول خلق ستا سره ډېر متاثره دي، لیکن ستا په نسل کې، ستا په خاندان کې، ستا په ورېرو کې یو نوجوان ما په مدینه منوره کې ولیدی چې هغې ته الله تعالی ډېر کمال ورکړی و، هغې ته الله ډېر جمال او حسن ورکړی و. که چیرې هغه ستا په لاس کې نه په پردیو قبیلو کې واوسېږي نو هغه سړی هغه خپل اصلي د قبیلې خاصیت نسي پیدا کولی، هغه خپل اصلي تربیت ته نسي رسېدلی. نو دا ستا ډېر لوی غفلت دی چې ستا خپل قریب دی او هغوی د بل په قبیلو کې در په دره ګرځي. نو هغه سړی خپل ځان راغه طلب کړ. مطلب چې کله د هغه بنو حارث د قبیلې د هغه سړي دا وینا واورېده، باره دستي د ځانه سره په رب د کعبې قسم واخیستی چې زما د په رب د کعبې قسمي چې در څو پورې ما هغه خپل وراره خپل لاس ته رسولی نه وي، در هغې وخته پورې به زه بل عمل ونه کړم.
دستی وفد جوړ کې ډلې جوړ کړه او په خپل باندې ورسره سو د مکې مکرمه سے سفر وکړي مدینه منورې ته راغله. او چې مدینه منورې ته راغله شیبه چې د پیغمبر علی السلام نیکو هغه چالته اوسېده نو هغه ته ډېره خبره دا وکړه چې ته زما بچي زما د قبيله او زما د قوم د قبيله یو فرد او تدلته په پردي خلکو کې بس تربيت پیدا کې څه عزت به پیدا کې. نو هغه په دې باندې قائل کی ابتدا کې د هغه مور په دې باندې قائل نه کېدل چې زما بچي زما سره جلاس ځکه د هغه بس دغه یو بچي. اخر خپل قریبانو هغه زنانې ته ویل چې دا زنانې دا بچي د بلې قبيله دی کچیر په دې قبيله کې دی لویس او د الله تعالی ډېر ښه کمالات او حسن او جمال ور کړی دی نو دی هغه خپل د عزت مقام ته ځان نسی رسولی. ورته ویل چې دا پردی بچی دی پردی بچی نه خپلیږي بچی د ته په لاس ورکه دی قریب دی چې دی د ځان سره بوسي. نو مطلب هغه بچی د شیبه په نامه د ځوانۍ په زمانه کې مدینه منورې ته راوست او مدینه منوره کې مطلب پر وش باندې سپور دی چې مدینه ته راننوځي هغه بچی شیبه د شاور سره سپور دی. کوم خلکو چې په مکه کې دی لیدې برای پر ناره کې وهذا عبد المطلب دا مطلب غلام پیدا کړی دی عبد غلام ته وایي او دا هغه غلام رانیولی دی او څومره نیکبخته انسان دی چې الله تعالی داسې حسین او شایسته او طاقتمن غلام ور نصیب کړی دی. نو د هغې ورځې صبره د نوم په عبد المطلب باندې مسما سو هغه د شیبه نوم بالکل د عرف څخه ختم سو د خلکو د نظام او د دماغ څخه ختم سو. نو د دې ورځ صدی په عبد المطلب باندې مشهور سو چې کله مکه مکرمه کې هغه زندگی تیری نو هغه پر ځان باندې ډېر مشقتونه برداشت. یو مشقت خدا او چې هغه د ماشوموالي په زمانہ کې د پلار سره یتیم پاتې سو ځکه دا هم لوی مشقت دی. بیا هغه ټوله زندگی ټوله په پردیو خلکو کې تیره کړه دا هم یو مشقت دی. بیا هغه په دې عمر کې د مور سره جلا کېدل چې یو چا ټوله زندگی د مور په غیږ کې تیره کړي او د هغې څه وروسته بیا د مور جلا کېدل هغې ته ډېر لوی مشقت چې کله الله تعالی پر هغې باندې دا مشقتونه تیر کړو د مشقتو وروسته الله تعالی هغې ته د یو نعمت او د یو مرتبې اراده وکړه چې کله دی په مکه مکرمه کې اوسېږي نو یو ورځ په خوب مکه مکرمه کې حالات هغې ډېر د کښتي و د اوبو د کمیدو ده خلق په ډېره سختی کې زندگی تیروله. نو عبد المطلب یو ورځ په شپه کې خوب ویني په خوب کې الله تعالی دته د زمزم د څاڅ ځای ور وښوی او د زمزم څا غالبا د اسماعیل علیه السلام د پښو څخه وتلی و او دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام غالبا 2.5 کاله سوي او بیا په ډېرو مختلفو عصرو کې د زمزم څا بند سوی و د هغې پر سر باندې لوی کاڼی او ډبره ایښول سوی و د هغې پر سر باندې خار اچول سوی و هېڅ چاته نور معلومې دی. نو الله تعالی عبد المطلب ته په خوب کې د زمزم څا ورښکاره کړي. عبد المطلب خپل محنت روان کړي چې کله محنت روان سو هغې مځکه کودایي کوي کیندنه کوي د ډېرو ورځو د محنت څخه وروسته الله تعالی هغه ځای ته ورساوی چې کوم کاڼی د زمزم پر خوله باندې پروت هغه کاڼي ته ورسېدی. بیا په خپله کودایي باندې هغه کاڼی مات کړي او د زمزم څا یې راښکاره کړي چې د هغې په وجه باندې بیا د ټولې مکې خلک سیراب سو او د دغه ورځې سره د مکې ټولو خلکو په اتفاق سره د ټولې مکې متولي عبد المطلب وټاکه. د مکې متولي کېدل دا چونکې لوی منصب او لوی مرتبه ولا او الله تعالی یو ځل پر د باندې امتحانات او ازمایښات راوستل د هغې څه وروسته بیا الله تعالی دته دا منصب ور په نصیب کړي چې په ټولو عربو په ټولو قریشو کې د مکې اول متولي دی جوړ شو. ما درته ویل د الله تعالی دستور او نظام داسې چې کم چاته الله تعالی په مستقبل کې د خیر اراده ولري پر هغې باندې یو ځل امتحانات او ازمایښات خامخا راځي. نن خو زموږ په معاشره کې یو غلط فکر دی چې کله پر چا باندې لږ مشکلات راسي بیماری راس پر چا باندې لږ مشکلات راسي پریشانی راس پر چا باندې لږ غربت راسي مسکنت راسي تاوان او نقصان راسي نو دی دستی شکوي و شکایتونه شروع کی د عقیده سي چې الله تعالی زما سره ناراضه وي او دی دستی په دې طرف کې ګرځي چې یاره ما نو څه کړي دي چې الله تعالی زما سره پر کوم شي ناراضه دی. لیکن ګوره دا مصیبتونه راتلل دا مشکلات راتلل پریشانی راتلل دا ګرد عمر د الله تعالی د ناراضګۍ علامه نه کله کله د الله تعالی د دوستۍ نشانه
چې الله تعالی په مستقبل کې انسان ته لوړه درجه ورکړي، نو ځکه د هغې زندگی په مسکنت کې، په بیماری کې، په مشکلاتو، په امتحاناتو کې تیروي. د الله تعالی د دوستی راز او د الله تعالی د ناراضګۍ بنیاد صرف د شریعت زندگی ده. که یو سړی پر شریعت باندې زندگی تیروي، بیا که هر قسمه زندگی د زموږ د عقیده ده چې الله تعالی د دې سړي سره راضي دی، که دا سړی مالدار دی که مسکین دی، که د دې سړي زندگی خوشحاله ده که پریشانه ده. او چې کم سړی د شریعت زندگی نه تیروي، بیا خو الله تعالی د دې سړي سره ناراضه دی. زما په الله قسم که هغې ارپتی دی که کرپتی دی، که هغې د دنیا د سر ټولو نعمتونه د ده په وس و قدرت کې دي، لا زموږ عقیده دا ده چې الله تعالی د دې سړي سره ناراضه دی. نو ځکه د الله تعالی رضا او ناراضګي دا پر وجود د پیسو د عدم پیسو نه ده چې چاته الله پیسې ورکړي الله ځینې راضي دی، او چاته الله اسانی ورکړي الله ځینې راضي دی، او چاته الله مشکلات ورکړي د هغې څخه الله ناراضه دی. نه، مشکلات ډېر ځله د الله تعالی د دوستۍ نښانې. زموږ دا عقیده ده چې دنیا کې دا یوه پاڼه د درختې د الله تعالی د قدرت او د ارادې بغیر ښورېدی نه سي. بیا دا دومره مصیبت، بیا دا دومره مشکلات، بیا دا دومره پریشانی د الله د ارادې بغیر څنګه پر انسان راځي. حدیث شریف دی ویقول الراحة ویقول المصیبة کل یوم این اتوجه یا ربی. مصیبت او غم او پریشانی هر سار د الله تعالی څخه غوښتنه کوي، یا الله زه د چا کور له ورسم، څوک پریشانه کم، څوک غمجن کم، د چا په کور کې ژړا جوړه کم. الله تعالی ورته وایي الی احبائي و اولی طاعتي، چې زما محبوب انسانان دي، زما عبادت گزار انسانان دي، ورسه هغې اخته کړه، پر هغې باندې ورسه، هغې پریشانه که، هغې په غم کې که، هغې په تکلیف او په مشقت کې واچوه. ولی که ابلو بک اخبارهم، الله تعالی وایي چې زه د دې د خبرو امتحان واخلم، د دې څه سره وایي. واختبروا بک صبرهم، زه د دې د صبر امتحان واخلم چې دې کې برداشت او صبر څومره دی. وامحا بک ذنوبهم، زما بندگان دي په دنیا کې به ګناه ځینې سوي، زه د ګناه د دې مصیبت په ذریعه د دې ګناه ختم کم. او اضاعف بک درجاتهم، ای مصیبت ستا په خاطر زه دې ته په آخرت کې ډېرې لوړې درجې ورکوم، یا په دنیا کې زما و دې خلکو ته د خیر اراده ده. ځکه مصیبت او مشکلات، پریشانی او مسکنت او بیماری که پر انسان باندې راځي، دا ډېر ځله د الله تعالی د قربت علامه وي. ځکه د الله ترتیب داسې دی چې الله تعالی د ټولو څه مخکې مقربینو باندې دا شی راولي. نو عبدالمطلب چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نکاحګانو کې الله تعالی پر هغې باندې مشکلات کښېښول، لیکن د مشکلاتو د برداشتولو څخه وروسته الله تعالی هغې د مکې مکرمې متولي جوړ کړی. او دویم د پیغمبر علیه السلام په قریبانو کې چې پر کوم چا باندې الله تعالی امتحانات راوستل، هغې پیغمبر علیه السلام ته قریب انسان د پیغمبر علیه السلام خپل پلار عبدالله و. عبدالمطلب چې په مکه مکرمه کې زندگی تیره کړه، نو هغه زندگی کې د هغې واده په مکه مکرمه کې وسلو، او هغې ته الله تعالی د بچانو سلسله ور روانه کړه. هغې د ځانه سره یو نظر کښېښوی، ولکه زما بچان نارینه بچان الله تعالی لسو ته ورسول، بیا به زه د مکې د عزت او د احترام په خاطر، د خپلو خدایانو د عزت او د احترام په خاطر باندې یو زوی د مکې د عزت پر خاطر قرباني کوم، دا به ذبحه کوم. دا هغې پر ځان باندې نظر وټاکئ. د ده په ټولو بچانو کې چې د بچانو سلسله روانه وه، چې آخر لسم بچی، لسم زوی الله تعالی د ته عبدالله ورکړي چې د پیغمبر علیه السلام پلار. چې کله لسم بچی لږ غټ سو، هغې ته الله تعالی ډېر حسن او جمال ورکړی. عبدالمطلب ته به عبدالله په ټولو بچانو کې ډېر محبوب او ډېر ګران. چې کله څه زمانه تېره سوله، نو عبدالمطلب ته خپل نظر مخ ته ودرېدی چې تا خو د یو بچي متعلق دا نظر منلی دی چې دا به قرباني کېږي. څوک به قرباني کېږي؟ د قرباني بچي فیصله به څنګه کېږي؟ د هغې دپاره انتخاب د قراندازۍ وکړئ چې یو بچی به په قراندازي باندې متعین کېږي. چې کله قراندازي وسوله، په هغې بچي کې، په هغه قراندازي کې د عبدالله نوم راوخاتی چې په ټولو بچانو کې به عبدالله قرباني کېږي. عبدالمطلب ته ډېره ګرانه سوه چې عبدالله به څنګه ذبح کېږي. باره یې د خپلو قریبانو سره مشوره وکړه چې زه خو په ډېر غټ امتحان کې سوم. نو هغې ورته ویل چې ته د عبدالله سره د اوښانو قراندازي وکړه،
لس وشان یو طرف ته که عبدالله بل طرف ته که د دې دوه په مابین کې قراندازي وکړه. که د وشانو نوم راوخاته د عبدالله په فدیه کې د لس وشان قرباني کړه. د چې کله قراندازي جوړه کله د عبدالله او د وشانو په مابین کې پر لس وشانو چې قراندازي وسوله بیا د عبدالله نوم راوخاته. دویم ځل قریبانو ورته ویل چې لږ ور زیات که د 100 وشانو ومنل. پر 100 وشانو چې قراندازي وسو بیا د عبدالله نوم راوخاته. د قریبانو په وینا باندې ورزیاتې کل 50 وشانه یو طرف ته کو عبدالله بل طرف ته کې پر 50 وشانو بیا د عبدالله نوم راوخاته. اخر 100 وشانه یو طرف ته کو عبدالله بل طرف ته کې چې کله قراندازي وسول دې ځل کې د 100 وشانو نوم راوخاته. نو هغه د عبدالله په نظر کې چې عبدالله الله تعالی د دې حالاتو څخه بچاوي نو هغه د عبدالله په نظر کې 100 وشانو ذبح او قرباني وکړه. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم والد عبدالله او د هغې یو لقب ذبیح الله مو هغه سړی چې د الله تعالی د خپلو خدایانو پر نامه ذبح شوی دی. یو ورځ یو عربي سړی راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناست دی. ماره ورته یا ابن الذبیحین یا ابن الذبیحین. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وخندل. ماره ورته یقینا د اعرابي په خپل قول کې صادق دی. زه د اسماعیل په اولاده کې اسماعیل هم ذبیح الله دی د الله پر نام ذبح شوی دی او زه د عبدالله په اولاده کې عبدالله هم ذبیح الله دی د الله پر نام ذبح شوی دی. د هغې څه وروسته عبدالله زندگی په مکه مکرمه کې روانه کړه. یو ورځ د مکې مکرمې په سفر باندې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته ځي. په لاره کې پر یو قبیله باندې ورغلی. د هغې یو زنانه د هغې نوم روایتو کې فاطمه راغلی دی. هغې زنانې دته د نکاح کولو پیغام پیش کړي چې زما سره نکاح وکړه ځکه د عبدالله په تندي کې یو قسم نور ولو د هغې نور په ځلېدو باندې هر څوک پوهېدی هغه نور د پیغمبر علیه صلات وسلام د وجود اثر. نو عبدالله د هغه زنانې د نکاح څخه انکار وکړي. آخر هغه زنانې دویم پیشکش دا ورته وکړي چې نکاح خو نه را سره کوي دغسې زما سره نزدېکت. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم والد و عبدالله هغې ورته ویل چې دا به یو شریفه سړی څنګه وکړي چې کوم شی کوم عمل د انسان د ذلت او د رسوایۍ سبب ګرځي هغې ته شریفه سړی نه ورژندې کېږي. د هغې څه وروسته بیا د هغه ځای څخه رخصت واخیستی چونکې د هغې د نسل څخه الله تعالی پیغمبر علیه السلام پیدا کوي چې د کم چا په نسل کې الله تعالی نبی پیدا کوي د هغې څخه الله تعالی د زنا او د بېحیایۍ صدور نه کوي. نو ځکه عبدالله د هغې محله څخه الله تعالی صفا ویستی. چې کله مدینې ته راورسېدی بنو زهره قبیله وه. بنو زهره قبیله کې یو زنانه وه د هغې نوم بیبي آمینه. هغې ته الله تعالی ښه زندگی ورکړې وه حسن او جمال یې ورکړی وه. هغې ته الله ښه اخلاق ورکړی وه. هغه ډېره پاک دامنه او عفیفه زندگی وه. د هغې زنانې سره د عبدالله په مدینه منوره کې نکاح وسوله. چې کله څو شپې تېرې کړې واپس مکې ته راتلی چې پر هغه کلي باندې راغلی چې کومه زنانه فاطمه دې ته د نکاح هغې چې ورته وکتل د عبدالله په تندي کې هغه نور نه و. ځکه دا یو حقیقت و چې دې وخت کې د پلار د وجود څخه د مور رحم ته د پیغمبر علیه صلات وسلام وجود رسېدلی و. نو پر عبدالله باندې هم الله تعالی امتحانات راوستل. د هغې څه وروسته الله تعالی د انتخاب د دې دپاره وکړي چې ستا د نطفې څخه ستا د نسل څخه الله تعالی د دنیا ته یو عظیم پیغمبر پیدا کوي. او دریم لوی امتحان چې راغلی هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام پر مور بیبي آمینه مبارکه باندې راغلی چې کله د هغې واده اوس او مکې مکرمې ته راغله او د خپل خاوند عبدالله سره مکه مکرمه کې زندگی تیروي او د هغې د ودېدو ابتدایي 9 شپې دي. د مکې مکرمې د تجارت یو قافله شام ته تیاریږي شام لځي. نو عبدالله د هغې قافلې سره تیار سو چې زم د دې قافلې سره ځم. نو هغې زنانې ته د خاوند سفر ډېر دروند سو ځکه د هغې څخه کور و کلی وطن و قریبان هم ډېر لرې پاته و ځکه مدینه منوره د مکې څخه ډېره لرې او دې وطن کې هغې د خپل خاوند څخه بغیر بل څه نه درلودل ځکه د زنانې د الله سره لاندې ټول اعتماد په دې انسانانو کې پر خپل خاوند باندې که خاوند دا هر ځای بیایي دا ورسره ځي لیکن چې کم ځای کې خاوند دا یوازې پرېږدي بیا د دې ډېر د وارخطایي کیفیت چې کله عبدالله ځي په قافله کې او هغه ډېره زمانه اخي او هغې ډېرې ورځې دي او نامعلومه سفرونه دي نو هغه زنانه ډېره پریشانه ده. نو عبدالله هغه خپلې زنانې ته تسلي ورکوي چې زنانې زما سفر به ډېر مختصر وي او زه به ډېر ژر راځم
او چې کله قافله را ورسېده ته به د کور دروازې له زما استقبال راځي او زه به تاله تحفې راوړم او زما ستا زندګي به ډېره ښه زندګي تېرې شي. چې کله عبدالله د شام د قافلې سره ولاړی شام ته ورسېده د شام څه واپس چې د مدینې منورې پر حدودو راله عبدالله بیمار او ناجوړه سو. پر هغې باندې ناجوړي د بخارو د تبې راله چې راله د قافلې څه هغې د خسرګنۍ په کلي کې پاته سو. چې کله قافله واپس مکې ته راله نو بیبي امینه مبارکه هغې د خپل خاوند ډېر انتظار کوی. زنانې د خاوندانو استقبال ورلې، خوندې د ورونو استقبال ورلې، مندې د بچانو استقبال ورلې، لیکن دې غریبې ټوله ورځ په انتظار کې تېره کړه. دې ته څوک راښکاره نه سو چې دا د هغې استقبال ته ورسي. چې کله معلومات سو چې عبدالله سوس نو هغې معلومه سو چې عبدالله په مدینه کې د بیمارۍ په شکل کې دی. نو خپلو قریبانو د هغې د راوستلو دپاره ترتیب جوړ کړي چې کله هغې مدینې ته ورورسېدو دی د هغې ځای سره روان کړي. د مدینې د حدودو څه 1 میل او 2 میله چې راتېر سولو په لاره کې عبدالله وفات سو او دې وخت کې د هغې عمر 18 کاله. نو بیا بیبي آمینه هغې د کور و کلي څه هم ډېره لري او خپل خاوند هم د ځوانۍ په زمانه کې په 18 کلني عمر کې وفات سو. نو بیا پر هغې زنانه باندې دا زندګي دلته تېرول ډېره سخته وه. دا د هغې امتحانات، لیکن د دې امتحاناتو څه وروسته الله تعالی هغې ته د یو خیر اراده کړې وه چې ستا د بشره سه، ستا د وجوده سه، ستا د نسله سه به الله تعالی یو داسې عظیم پیغمبر پیدا کوي چې د هغې په ذریعه به الله تعالی ټوله دنیا روښانه کړي. چې کله بیبي آمینې په مدینه منوره کې زندګي روانه کړه دا مبارک خپل حال کې چې ما ته ابتدا کې دا معلومات نه و چې زما په نس کې بچی سته. ځکه بچی عام طور چې په نس د مور کې راسي نو مور ته تکلیف وي، لیکن دا داسې مبارک مولود دی، دا داسې مبارک موجود دی، دا داسې مبارک بچی دی چې د هغې د حمل تکلیف د هغې په نس کې ګرځولو تکلیف مور ته یوه ذره نه و. نو حضرت آمینه مبارکه وایي ما ته خو د ده معلومات نه و چې زما په نس کې حمل او بچی سته، لیکن ما چې به کومو حالاتو ته کتل هغه حالات ما ته ډېر عدل بدل راښکاره کېدل. چې پر کوم مځکه به زه روان وم هوا به راتله، هغه هوا به دا درختې کږولې او دا درختې به زما په پښو کې داسې لوېدلې لکه یو څوک چې چاته سجده کړي. او دا حالات زما مخکې نه و، دا د دې څه وروسته زما سره شروع سو او زه به دې کیفیت ته ډېره حیران وم چې زما سره څه کېږي. وایي چې کله به زه د زمزم څاله رالم نو بیا به د زمزم د څا اوبه کښته وې، لیکن چې زه به ښکاره سوم هغه اوبو به جوش وخوړی د دې څا پر ژۍ باندې به راواوښتې زما پښو ته به ځان راورسوی او ما به خپل لوښي ځینې ډکول. بیا به زه تلم چې کله به زه روانه سوم هغه د زمزم اوبه به برته کښته تللې. آخر چې زما سره دا معامله لږ دایمي سوه، همیشه سوله او خلک زما په دې حالت باندې نورې زنانې خبرې سوې. بیا چې به زه زمزم له ورلم نو هغه زنانو به زه په زور باندې هلته درولې وم چې تر څو به دوی خپل لوښي ډکول زه به یې نه پرېښولم، ځکه چې زه به روانه سوم اوبه به برته کښته کېدلې. او چې کله به د ګرمۍ زمانه به زه به د اوبو د راوړلو دپاره د زمزم څاله تلم نو په اسمان کې به دستي تغیرات راتلو او یو ورځ به راتله هغې به زما پر سر باندې سایه کوله چې در څو به زه در څا پورې رسېدم او چې د څا څه به واپس در کوره پورې راتلم هغه ورځ به زما سره راتلله. او دې دوران کې ما ته په خوب کې یو غیبي ندا وسوله چې زنانې ته په دنیا کې د یو داسې عظیم هستۍ مور جوړېدونکې چې د هغې په نورانیت به د شرق صدر غربه پورې د جنوب صدر شماله پورې دا ټول مځکه روښانه کېږي. حضرت آمینه مبارکه وایي چې کله د ولادت د پیغمبر د پیدایش شپې را نږدې سوې نو دې وخت کې په اسمان کې یو سور ستوری ښکاره سو او دا یهودو ته په تورات کې دا نښاني وله چې کله آخرنی نبي دې دنیا ته راځي نو د هغې د ولادت څه څو ورځې مخکې به پر اسمان باندې سور ستوری ښکاره کېږي. چې کله هغه ستوری ښکاره سو نو د یهودو په کورو کې غلغله سوله، د هغې په کورو کې چغې سوې، د هغې په کورو کې بېقراري سوله لکه د یو چا پر کلي چې زلزله راغلي. د هغې په نرو ښځې په هغې په کوچنیو پلوی کې مکمله بې ارامي روانه سوه. هغې ټوله وطن په مخه ځله واخیستی. په هر کور و کلي کې پوښتنه کوي چې د کم چا په کور کې داسې زنانه سته چې د هغې د بچي د پیدا کېدو شپې را نږدې چې کله څوک په نظر نه ورلی آخر یو یهودو کې یو سړی رالی مکې مکرمې ته او مکه مکرمه کې د قریشو په خاندان کې پوښتنه وکړه
نو خلکو قریشو د حضرت آمینې د دې کیفیت خبر ورکړي چې د دې بچي د دې زنانې د بچي د پیدا کېدو شپې نږدې دي. حضرت آمینه وایي هغه یهودي چې زه ولیدم زما حالات یې وپوښتل نو هغې په ډېرو چغو باندې نارې کې ول یا بني اسرائیل قد رحتم عنکم النبوه، ای د اسحاق اولادې، ځکه بني اسرائیل د اسحاق علیه السلام اولاده وه، ستاسو څه نبوت ووته او نبوت د نن سبا د اسماعیل علیه السلام د اولادې په نصیب سو. ځکه بني اسرائیل دا د اسحاق علیه السلام اولاده وه او عرب دا د اسماعیل علیه السلام اولاده وه. نو نبوت تر دې وخته پورې په بني اسرائیلو کې را روانو، اوس نبوت د بني اسرائیلو څخه نقل سو عربو ته ورسېدی. حضرت آمینه وایي چې کومه شپه را ورسېده د بچي د پیدا کېدو، حضرت عبدالله ابن عباس یو روایت را نقل کوي چې په دې شپه باندې الله تعالی د اسمان دروازې ټولې خلاصې ساتلې وې او په دې شپه باندې الله تعالی د جنتونو دروازې ټولې خلاصې پرېښې. حضرت آمینه مبارکه وایي چې کله ما ته درد ذهن را ولاړ سو، درد ذهن د بچي د پیدا کېدلو درد، نو زه په خپله کمره کې د یو وارخطایي په کیفیت کې په دې وخت کې داسې غټ درب وسلو، غږ وسلو لکه یو لوی دماکه چې اوس یو لوی خوفناک او هیبتناک غږ اوس. زما سره د هغې ډېره خوف را سره سو چې زما زړه بې ځایه سو او د هغې څه وروسته یو داسې مخلوق ماته یو پیاله شی په پیاله کې یو شیدې غوندې شربت راته پیش کړو چې هغه مخلوق ما په سترګو باندې نه لیدی. ما چې کله هغه شیدې وڅښلې د هغې څه وروسته زما د زړه بیره برته ارام وسول. وایي ما چې کله اسمان ته وکتل، د اسمان پر مخ چې څومره پردې دي الله تعالی د پردې ټولې لرې کړي، ما ته د اسمان دروازې ټولې راښکاره سوې. د اسمان د دروازو سره زما د کمرې در چته پورې، د کوټې در چته پورې یو لړۍ د انسانانو ده، په انساني شکل باندې یو څه مخلوقات دي چې هغه د زنځیر د کړیو په شکل چې د اسمانه سونه سي زما در کوټې پورې دا ټول یو پر بل سربیره او د ټولو په لاسو کې سپینې کوزي ور سره دي چې هغه د سپینو زرو دي او د دې په څنګ کې الله تعالی پردې او حجابات لري کړل. ما یو ډله د مرغانو ولیدله چې د هغې مشوکې د زرغونو زمرودو د هغې وزر د سرو یاقوتو ولو، هغې زما پر دې کور باندې داسې وزر راغوړولی دي او د هغې څه وروسته ما 3 بیرغه ولیدل. یو بیرغ زما د کوره څخه پورته سو پر بیت الله ودرېدی او دویم بیرغ مشرق ته ورسېدی، دریم بیرغ مغرب ته ورسېدی. حضرت آمینه دغه حالات هغې د دې شپې بیانوي چې دې شپه کې دا پیښ اوس. محدثینو د دې توجیه کړې ده چې دا حالات د څه شي ورته کوم چې غږ او درب دی واورېدی، دا الله تعالی د اسمان دروازې د ملایکو د راشوه کېدو دپاره خلاصې کړي. د هغې دروازو غږ سلو، د هغې درب سلو چې ټولې دروازې ملایکې مځکې ته راشوه کېږي او کومه لړۍ چې د انسانانو را روانه ده د مځکې پورې، هغه لړۍ هغه ملایکې دي چې د هغې په لاس کې جنتي کوزې ورسره دي، د هغې د سلسبیل او د تسنیم چې دا د جنت چشمې دي د هغې د اوبو ډکې دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته راځي او په دې اوبو به پیغمبر علیه السلام ته غسل ورکوي. او چې کوم مرغان دي د هغې مشوکې د زمرودو دي، د هغې فر د یاقوتو دي، هغې هغه ملایکې دي چې الله تعالی د دې کور د حفاظت لپاره راستولی دي چې پر دې باندې د جناتو اثر رانسي، پر دې ځای د شیطانانو اثر رانسي، پر دې ځای د ساحرانو اثر رانسي، پر دې ځای د کاهنانو اثر رانسي، الله تعالی د دې د حفاظت لپاره. او چې کم بیرغونه دي هغې د دې نبي او دین دی چې د هغې ولاړېدل د دې کور څه اوس د هغې اول اعلان هغه پر بیت الله باندې اوس، ځکه اول بیرغ پر بیت الله ولګېدی او د بیت الله څخه د هغې سرایت روان سو، د هغې اثرات د هغې تګ روان سو چې هغې شرق ته هم ورسېدی او غرب ته هم ورسېدی او د شرق و در غربه پورې دا ټوله مځکه په دې دین باندې روښانه سوه. نو دا هغه حالات چې حضرت آمینه مبارکه وایي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د ولادت په حالت کې ما ولیدل، لکه څنګه چې هغې مبارکي په کوم حالت کې لیدلی دي د پیغمبر علیه صلات وسلام دین الله تعالی د هغې نورانیت په شکل پر دې ټول مځکه باندې د شرق څخه تر غربه پورې سره خور کړي. د حضرت عثمان بن ابي العاص مور هغه وایي زه په دې شپه باندې د دایي په شکل ورته ناست یم چې کله د زنانې بچی پیدا کېږي نو یو څوک د دایي په شکل ورته ناست دي. هغه وایي چې کله زه په دې خونه کې ناست یم
فما من شيء انظر الیه الا نور، چې کم طرف ته سترګې وغړم نور نور دی، دا کوټه ټوله د نور سره ډکه. حالانکه پیغمبر علیه السلام چې په کومه کوټه کې د شپې پیدا کیږي، په هغه شپه کې په هغه خونه کې دومره تیل نشته چې چراغ ور باندې بل شي. لیکن د عثمان ابن ابي العاص مور وای چې هر طرف ته ګورم بس نور دی نور دی نور دی، او چې څومره نورانیت دی. وانی انظر الى النجوم، زما د سترګو کې ستوري راځي، تدنو علی، دا ستوري پر ما وار په وار رانږدې کیږي. وانه لیقعن علی بیتی، دا ستوري دا کوشش کوي چې پر دې کوټه باندې راکوټه سي رایلسي. علماء لیکلي دي چې هغه نور د څه دی؟ هغه نور د هغه ملایکو نو مخانو نور دی چې د پیغمبر د پیدایش په وخت کې دا کوټه ټوله د نورانی ملایکو ډکه ده. او هغه ستوري څوک دي چې هغې پر دې کوټه باندې هغه آسماني ملایکې دي چې الله تعالی د دې کوټې د حفاظت لپاره ټاکلي دي، هغې پر دې کوټه باندې طواف کوي، راګرځي، او د دې غریبې دا کوشش دا خیال دی چې دا ستوري پر ما رایله کېږي. غالبا خصائص الکبرا کې یو روایت دی، حضرت آمینه مبارکه په خپله وایي لما فصل مني، چې کله دی زما د بدنه څه جلاس، نو معه ضیاء و نور، د سره الله تعالی یو رڼا او روشنایی پیدا کړه د پیغمبر علیه السلام سره. او چې کله هغه رڼا او روشنایی ور سره پیدا سوله، رأیت ما بین المشرق والمغرب، د هغې په رڼا کې ما د شرق او د غرب مابین ټوله ولیدی. ورأیت قصور شام و بصرا، په هغه رڼا کې الله تعالی ما ته د شام او د بصرا قصور او بنګلې راښکاره کړي. علما هغې کې لیکلي دي چې نور هغې الله تعالی قرآن کې وایي لقد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، ستاسو پر طرف باندې آسماني کتاب رالی او الله تعالی یو نور راواستوي چې هغه بعینه دغه دین دی، چې د هغې په رڼا کې الله تعالی شرق او غرب په حضرت امینه مبارکه باندې ولیدل، چې د هغې په رڼا کې الله تعالی د شام او د بصرا قصور ټولو په دې باندې ولیدل، چې د دې دین غلبه به پر دې قصورو باندې راځي، په دې دین باندې به شرق منور کېږي، په دې دین باندې به غرب منور کېږي، غرب منور. او غالبا یو بل روایت کې شواهد النبوت والا راخسته دی، هغه وایي حضرت آمینه وایي لما فصل مني، چې کله دی زما د بدنه څه جلاس، فاذا نظرت الیه، ما سر ورپورته کوي د خپل بچي ته ګورم، چې ما ورته وکتل فاذا هو ساجد، دی په دې حال کې پر سجده پروت، ورفع اصبعه الى السماء، دا ګوته د اسمان ته داسې نیولې ده، ويقول بلسان فصيح، په ډېره صفا وینا باندې دا وایي لا اله الا الله، او د دې کلمې ورد کوي. حضرت آمینه وایي چې دی زما د بدنه جلاسو، چې ما ورته وکتل نو دی په حالت د سجدې کې پروت دی، او دا ګوته اسمان ته نیولې ده، او په ډېر صفا الفاظو باندې د دې کلمې ورد کوي او د دې کلمې وینا کوي چې لا اله الا الله. ګورئ بهترین ذکر د انسانیت لپاره دغه دی، لا اله الا الله. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي، حدیث شریف دی، افضل الذکر لا اله الا الله. پیغمبر علیه السلام وایي په ټولو ذکرو کې افضل ذکر د لا اله الا الله دی. د هغې وجه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته رالی، د هغې اول ذکر هم لا اله الا الله دی، او چې په کومه ورځ باندې د دنیا څخه رخصتیږي اخرنۍ کلمه چې وایي اللهم بالرفیق الاعلى لا اله الا الله، اللهم بالرفیق الاعلى، هلته هم د لا اله الا الله کلمه وایي، او د الله تعالی د ذات د رفاقت ښکاروالی کوي چې زه هغه طرف ته ځم. نو ځکه اولنی ذکر په دې دین کې، آخرنی ذکر په دې دین کې هغه د لا اله الا الله ذکر دی، او دا بهترین ذکر ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حالت د ولادت کې ابتدا د دې ذکر څخه کړې ده. یو حدیث شریف کې راځي چې یو بنده به ګناهګار وي او د الله تعالی حضور ته به د قیامت میدان کې رافیش، او الله تعالی به پر خپل عرش باندې په خپل قاضي، او د هغې مخ ته طول ترازو دی، او ملایکې تلنه کوي، او د عرش پښه حضرت جبرائیل علیه السلام نیولې ده، هغه ورته ولاړ دی. یو سړی به رافیش کې د هغې سره به ننې وي، له 99 سجلا، د هغې سره به ننې وي دفتره ورسره وي، او ننې وي دفتره به مکمل د ګناه سره ډکي، او وکل سجن مد بصره، هر دفتر به دومره غټي چې د انسان سترګې څونه دید کوي، د هر دفتر غټوالی اوږدوالی به دومره وي. نو الله تعالی به پوښتنه ځینې وکړي چې څه دې راوړي دي، دی به وایي دا دفترونه چې
الله تعالی ورته دا دفترونه د سدي دی په دې اقرار وکړي دا ټول ملائکه ورته ټول د ګناهونو ډک نو الله تعالی ورته چې دلته خو عدالت ده او دلته چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه سي هغه به جنت لځي چې د چا د نیکو اعمالو تله سپکه سي هغه به جهنم لځي دلته عدالت ده نو ملائکه ته وایي چې نور سور سره سته که نسته ورسره آخر به یو ملائکه داسې کوچنی د کاغذ غوندې پرچې راوباسي ای الله په عملنامه کې بس دغه یوه پرچه سته نیک اعمالو کې دا څه الله تعالی ورته بس دلته خو قانون دی دلته انصاف دی دلته ټولو ترازو ده د نیکو اعمالو کې دا پرچه کښېږدئ او دا نه نوي دفتر یې په دې بل بدو اعمالو په تله کې کښېږدئ چې کله کښېښول سي هغه سړی به حیران وي آخر به یا الله د دې د تللو ضرورت نشته وای ما هذه البطاقه مع هذه السجلات د دې بطاقې به د دې نن وی دفتر سره څه تللی د دې به څه زره وزن هغه سړی به جهنم خپل سترګو ته مخ ته ویني او هغه سړی به ډېر وارخطا وي لیکن چې کله ملائکه ترازو پورته کړي نو هغه د یوې بطاقې د یوې پرچې طرف تله هغه به ډېره درنۍ او د نور سجلات به ټوله په هوا کې ولاړ او هغه سړی به حیران سي الله دا څنګه بطاقه د دې کې لیکلي څه دي نو هغه سړی به سر ورشت کړي چې الله دې کې لیکلي څه دي چې کله یې وګوري پر هغې باندې لا اله الا الله کلمه لیکلي چې دې سړي زندگی پر دې کلمه تېره کړې ده بس د دې د ابتدا صدر انتها پورې دا عقیده وه چې د الله د ذاته بغیر بل ذات نسته د دې د ابتدا د انتها څخه دا عقیده وه چې زما د عبادت لایق و مستحق د الله ذات دی زه د بل چا عبادت نه کوم نو الله تعالی به د حضرت جبرائیل علیه السلام به دستي اعلان شروع کړي هغې به په ډېر لوړ آواز باندې اعلان وکړي الا ان فلان ابن فلان پلانکی د فلانکي زوی د ده نوم به هم اخي د پلار ورته قد ثقلت موازینه د هغې د نیکو اعمالو تله درنه ده وسعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا هغه د داسې نیکبختۍ سره مخامخ سو چې د دې څه وروسته بیا بدبختي دې سړي له نه راځي ځکه د الله دا وعده ده فمن ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه سي هغې به په ډېره هوسا زندګي کې ژوند کوي نو ما درته ویل چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولادت او هغې دپاره الله تعالی انتخاب د دې مبارکې میاشتې وکړی نو دا ډېره مبارکه میاشته ده چې دې کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وجود او تشریف دنیا ته راغلی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اذکارو کې د ټولو څه بهترین ذکر هغې چې لا اله الا الله راغلی دی ځکه لا اله الا الله د قیامت میدان کې هغه بطاقه ده هغه عملنامه ده چې د هغې په مقابل کې بیا یو شی نسي زیاتېدلی امام ربانی لیکلی دی چې لا اله الا الله ته ولې الله دومره زور ورکړی دی حضرت مجدد الفسانی رحمه الله هغه وایي لا یو تیغ دی چې لا لفظ دی راکش کې د دې معنا دا چې په دنیا کې هیڅ نسته بس چې سړی وویل لا حرف نفي دی په عربي کې د لا معنا دا چې هیڅ نسته نو چې کله دې ټوله شان د دماغه څه ویستلو نو د دې څه وروسته چې الا الله ته ورسېدی یو د الله ذات نو د سړي به دا عقیده وي چې په دنیا کې د الله د ذاته څه سیوا هیڅ نسته ځکه د الله د ذات په مقابل کې نور هر شی کل عدم دی نو د نه نوي دفتره دا د الله د ذات په مقابل کې عدم دی ځکه هغه وزن نه لري او وزن ټوله د الله د ذات دی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ولادت دی دی کې کم حالات رالو دی کې کمی پیښې رالې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وروسته رضاعت څنګه وسو پیغمبر علیه السلام تربیت او روزنه څنګه وکړه که را روانو جمعو کې وخت زندگی و د دې متعلق به څه مذاکره کوو الله تعالی دې دا مذاکرې قبول کړي.